بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته په غوړ پروګرام کې د فهرست یا د لړلیک جوړولو طریقه ښیم، همدارنګه پیج نمبر ورکولو طریقه چې کتاب یا مونوګراف ته پیج نمبر به په کوم ترتیب برابروي، او همدارنګه د پیج نمبر کوم چې عددونه دي پښتو کتاب مو لیکلی د پښتو عددونو ته اړولو طریقه، دغه درې طریقې به زه تاسو ته نن ښیم انشاءالله. لکه تاسې په دې کتاب کې وګورئ، دا کتاب دی، دا فهرست جوړ شوی دی، همدارنګه پیج نمبر د 1 نه شروع دی، اولې صفحې نه لرو د ان تر اخره پورې. لاندې راځئ، پیج نمبر چې کوم دی هغه د اخرنۍ صفحو پورې دی، بیا ماخذونه چې دی هغه ګورئ رومي عدد اخیستی دی. نو دا به څنګه ترتیب برابرو، همدارنګه پښتو ته به یې څنګه اړو، دغه ټولې طریقې به زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښیم. ویډیو تر پایه دقیق وګورئ چې تاسې ورباندې ښه پوه شئ. راځو عملي طریقې ته یې. زه به راشم، دلته به یو کتاب خلاص کړم چې دې کې تاسو ته دا طریقه وښیم. دا کتاب دی ما سره، زه غواړم دا 19 صفحې دی چې دې کې زه پیج نمبر 8 کړم. ګورئ اولنۍ صفحه چې ده د دې کتاب مخ نوم دی اسلامیات، فرضاً دې کې زه یو بله صفحه هم چې دی دغلته خالي کوم. دې کې مثال زه لیکم چې بسم الله پکې لیکم. دا مو ولیکله، دا به لږ کوچنی کړو، داسې ترتیب به برابر کړو، او دا کوم چې لومړی فصل دی دا به لاندې بلې صفحې ته راوړو. تاسې اوس ګورئ دې ترتیب برابروو. ښه، کله چې غواړئ تاسې کوم عنوانونه دي هغه به په هیډینګ کې واخلئ. که فصلونه ولري، فصلونه به تاسې سلیکټ کړئ، په هیډینګ 1 کې به یې واخلئ. همدارنګه که چېرته مثال دویم عنوان وي، د فصل مربوط وي، هغه هیډینګ 2 کې اخلئ، داسې سلیکټ کوئ. زه راځم، همدارنګه زما چې کوم عنوانونه دي دا زه ټول داسې سلیکټ کوم، دا هم په هیډینګ 2 کې اخلم. راځو لاندې دویم فصل دی، دویم فصل چې دی دا په هیډینګ 1 کې اخلم. داود شرطونه دي دا په هیډینګ 2 کې اخلم. که چېرته د دویم عنوان مربوط نورې فرعي خبرې وي، عنوانونه، هغه به تاسې په هیډینګ 3 کې اخلئ. نو راځو همدارنګه مثال دغه عنوان دی دا زه په هیډینګ 2 کې اخلم. لاندې راځو بلې صفحې ته به راشو، دغه عنوان دی دا زه په هیډینګ 2 کې اخلم. همدارنګه راځو دا عنوان دی دا په هیډینګ 2 کې اخلم. لاندې راځو بل عنوان چې دی دا هم هیډینګ 2 کې اخلو، دا به هم هیډینګ 2 کې واخلو. او را به شو دریم فصل دی دا به سلیکټ کړو، دا به هیډینګ 1 کې واخلو. د دعوت، فضیلت او موصلیت چې دی دا به هیډینګ 2 کې واخلو. همدارنګه راځو لاندې حدیث شریف 1 چې دی دا به سلیکټ کړو، دا به هیډینګ 2 کې واخلو. همدارنګه دا به سلیکټ کړو، دا به هم په هیډینګ 2 کې واخلو. همدارنګه دا به سلیکټ کړو، دا به هم په هیډینګ 2 کې واخلو. یعنې ټول چې تاسو سره کوم څومره عنوانونه دي، ټول عنوانونه تاسې سلیکټ کوئ، او سلیکشن نه وروسته چې کوم دی هغه په که عمومي عنوانونه وي هیډینګ 1، که دویم عنوانونه وي هیډینګ 2، او که دغه دویم عنوانونو مربوط خبرې او تاسو په هیډینګ 3 کې اخلئ. دا خو مو واخیستل. اوس راځو فهرست جوړولو طریقه. راځو مثال دغه دویمې صفحې نه وروسته چې کوم دی زه غواړم دې نه وروسته چې دی دا کنټرول انټر کوم، دلته یو صفحه خالي کوم. په دغې خالي صفحه کې زه غواړم چې دلته څه وکړم، دا فهرست راوړم. دې دپاره به تاسې راشئ ریفرنسز ته، او ریفرنسز کې به ټیبل آف کنټینټس باندې به کلیک وکړئ. دې کې تاسې ته چې دی دوه هغه لیکلي دي، یو اټومیټک ټیبل 1 دی، اټومیټک ټیبل 2 دی. هر یو چې واخلئ دا جوړېږي. مثال زه هم دا اولنی اخلم، دې باندې مو کلیک کړه. ګورئ موږ سره چې دی زموږ عنوان جوړ شو. دغه کوم اسلامیات چې دا به زه په دویمې صفحه کې راوړم. داسې راځو دا اوس دې ته لومړی د کنټینټ په ځای چې دی زه فهرست یا لړلیک لیکئ، تاسې لړلیک، او دا سنټر کې کوئ. دلته راځئ هم نه، دا په سنټر کې اخلئ. همدارنګه دا سلیکټ کوئ، کنټرول ای سره لږ به یې سایز زیات کړو داسې، او سایز نه وروسته چې کوم دی را به شو دا ټول سلیکټ شوي دي. تاسو به یوازې دا ټیبل اف کنټینټ سلیکټ کړئ.
او دا را به شو دا به چې دی داسې لیفټ رایټ سایډ واخلو دا به دې طرف ته راشي دا سلیکټ شوي نه دي څه داسې به یې سلیکټ کړو سلیکشن نه وروسته دا به کلیک کړو ټول به چې دی رایټ سایډ ته راشي ګوره په هره صفحه چې دی کوم عنوان دی هغه په هماغه صفحه باندې دلته پیج نمبر راغی مثال لومړی فصل دی کله چې کنټرول بټن مونږ ونیسو او کلیک ورباندې وکړو هماغه عنوان ته مونږ وړي ګوره لومړی فصل ته یې مونږ راوستلو دا خو جوړ شو اوس راځو پیج نمبر ورکوو پیج نمبر جوړولو طریقه څنګه ده دا به زه تاسو ته اوس وښیم چې پیج نمبر په څه طریقه باندې جوړیږي دې ته راځو پیج نمبر د ورکولو طریقه دا ده چې تاسو به راشئ انزرټ ته او انزرټ کې چې دی را به شئ پیج نمبر ته او دلته به چې دی بټم سایډ کې زه غواړم پیج نمبر ورکړم پیج نمبر دلته به راشو بټم سایډ ته دغه نمبر به ورکړو او دا مو چې ورکړو دا به سلیکټ کړو لږ به یې سایز داسې زیات کړو چې بیا دا نمبر تاسو ته صحیح معلوم شي صرف ستاسو د لیدلو دپاره چې دا صحیح معلوم شي اوس راځو زه وایم چې نمبر دی د اول فصل نه شروع شي دا نمبر چې کوم دی دا ګوره د اولې صفحې نه شروع دی دلته یو همدارنګه دوه د لړلیک هم لري درې زه یم چې نه د اولې صفحې نه دی دا شروع شي تاسو به دلته کلیک وکړئ را به شئ لیاوټ ته لیاوټ کې به برکس ته راشئ او نیکسټ پیج به کلیک کړئ کله مو چې نیکسټ پیج کلیک کړ بیرته دغه بیک سپیس لږ وهئ چې دا صفحه بیرته لږ بره لاړه شي دا کم سپیس چې پاتې دلته چې دا بر لاړ شي صحیح شو کله مو چې دا ختم کړ راځئ دې ځای نه د دې لومړي فصل صفحې اخر ته یعنې څلورمې صفحه کې کلیک کوئ لینک ټو پریویوس باندې کلیک کوئ هغه لینک ختموئ بیا راځئ پیج نمبر کې فارمټ پیج نمبر ته او دې کې چې کوم دی سټارټ آټ باندې کلیک کوئ دلته ورته 1 لیکئ اوکې کې دې ځای نه ګوره 1 نه شروع شو او بره راځو دلته کلیک کوو دې ځای کې چې کوم پیج نمبر دی راځو ریموو پیج نمبر باندې کلیک کوو ګورئ د اولنیو صفحو نه چې دی نمبر ختم شو یعنی موږ نه غواړو چې اولنۍ صفحې یا لړلیک یو دا شاندې نمبر واخلي خو که لومړي فصل ته راشو پیج نمبر د 1 نه شروع دی اوس راځو لاندې آخر کې آخر ته ځو ماخذونه دي موږ سره په آخر کې دا وګورئ تاسې ماخذونه پیج نمبر لري خو دا پیج نمبر باید څنګه راشي دا رومي عددونه ورکو نو تاسو به دلته ډبل کلیک وکړئ دغه د دې صفحې په آخر کې به کلیک وکړئ را به شئ لیاوټ ته لیاوټ کې به برکس ته راشئ برکس کې نیکسټ پیج به کلیک کړئ او کله مو چې دا کلیک بیرته راځو دغه پیج چې دی دا بر راوړو دا ماخذونه چې کوم دي دا سلیکټ کوو دا بر راوړو دغه تشه صفحه ختموو داسې ښه اوس راځو د دې ماخذونو په دې ټیټه صفحه کې دلته کلیک کوو دا لینک ټو پریویوس دا هم ختمو ورسره راځو فارمټ پیج نمبر ته فارمټ پیج نمبر کې چې دی دا یو دوه درې دی زه وایم چې دا رومي عدد چې کوم دي دا ورکوو دا اوکې ورې دې رومي عدد واخیستل اوس راځو دا هم وشو آینده کې مثال فرضاً تا په دې کې تغییرات راوستل یو عنوان دې پکې اضافه کړ یا دې کم کړ مثال زه غواړم چې دغه قوله تعالی چې دی دغه دا فرض مثال دا موږ سره یو عنوان شو هیډینګ 2 کې زه اخلم دا یو عنوان شو دا به هلته په فهرست کې څنګه اضافه کوو ګوره فهرست کې چې دی دا نشته اوس تاسې راشئ فهرست چک کړئ ګوره هغه پکې نشته تاسو به فهرست باندې کلیک وکړئ دلته به راشئ اپډیټ ټیبل باندې اپډیټ انټایر ټیبل به کلیک کړئ دا به اپډیټ شي دا بیا لیفټ سایډ ته شو تاسو به راشئ دې باندې به کلیک وکړئ دا سلیکټ به یې کړئ کله مو چې سلیکټ سلیکشن نه وروسته چې کوم دی دا رایټ سایډ کلیک کې ګورئ قوله تعالی پکې اضافه شوی دی دا پکې راغی خو پیج نمبر اوس چې دی دا موږ سره انګلیسي دی که راشو لاندې د صفحې نمبر هم انګلیسي دی او دا د کوم چې د فهرست نمبر دی د لړلیک دا هم انګلیسي دی زه غواړم چې دا پښتو ته واړو نو دا به څه طریقې سره اړوئ تاسې به راشئ فایل ته فایل کې به راشئ آپشنز ته آپشنز کې چې کوم دی تاسې به راشئ ایډوانس ته ایډوانس کې به لږ لاندې راشئ تاسې دلته به پیدا کوئ څه نومرال کې چې دی تاسې به عربیک دی دلته به راشئ تاسې به دا هندي انتخاب کړئ دا به اوکې کړئ کله چې دا اوکې کې تاسې وګورئ دا پیج نمبر چې کوم دی موږ سره د فهرست کې هم پښتو شو او لاندې راځو تاسې وګورئ په د صفحې نمبر چې دی هغه هم پښتو شو نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې دا پښتو ته واړو نو دا ډیره مهمه ویډیو ده د کتاب د ترتیبولو او د ډیزاین کولو د فهرست برابرولو د صفحې نمبر ورکولو صفحې پښتو نمبر پښتو ته اړولو
په اړه مهمه ویډیو ده. هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ. ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.